أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق الله العظيم. د سورہ نساء آیات نمبر یوسل درکم شپیتم نمبر آیات. دی آیت کریمہ کے اللہ تبارک و تعالی د حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق د یہود عقیدہ بیان کرلا. چونکہ نن تاریخ او میاش دا د دسمبر میاشتا او درشتم تاریخ تے نو د دې نننۍ ورځې او د دې میاشتې په مناسبت سره د حضرت عیسی علیه السلام باره کې چې کومه عقیده د مسلمان ده، کومه عقیده چې د یهودو ده او کومه عقیده چې د عیسایانو ده، د هغې ستاسو وړاندې وضاحت ضروري ګڼم. ځکه چې 25 دسمبر د دسمبر د میاشتې 25 تاریخ یعنی سبانا اور بلرز په 25 تاریخ باندې با عیسایان د عیسی علیه السلام یوم پیدائش مناوي. د دې په حواله سره یو مسله خدا دا چې 25 دسمبر ته عیسایان چې کرسمس ډے وي او دا د هغو د خوشحالۍ ورځ ده او یو قسم له د هغو د اختر ورځ ده. د عیسایانو د عقیدې مطابق دا تاریخ د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ ده. نو هغه دا وایي چې موږ به دې ورځې باندې عیسی علیه السلام د پیدایش خوشحالي مناوو. نو آیا دا روز چې دو د اختر په حیثیت سره یا د یو تهوار په حیثیت سره مناوي دا جایز ده که جایز نه ده؟ دا خو یو واضح مسله ده چې د عیسایانو مذهب غلط دی، نو د هغو تهوارم غلط دی او په کوم بنیاد باندې چې د دې ورځې هغو انتخاب کړل هغه انتخاب بالکل غلط دی. لیکن زمونږ د دې سره کار نشته چې د هغو دا انتخاب غلط دی یا صحیح دی. خو موږ مسلمانانو لا د دغه تاریخ په حواله سره څه کول پکار دي. نو په دې حواله سره خو یو د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې چې د اسلام کوم نظریه او تصور دی، د قرآن کریم چې کوم تعلیمات دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي، د هغې په رڼا کې به لږې خبرې ستاسو مخکې پیش کړم چې موږ مسلمانانو چې زمونږ د مسلمانانو د پاره د عیسی علیه السلام په باره کې زمونږ څه عقیده ده. اوله خبره د کرسمس ډے په حواله سره د 25 دسمبر په حواله سره مسلمانانو له څه پکار دي؟ نو دا د مسلمانانو د پاره د الله تبارک وتعالى حکم دی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے ایمان والو تاسو پورا اسلام کې داخل شئ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کوم قوم سره مشابهت اختیار کو نو هغه به د هغو نه شمیرلی کېږي. لہذا د عیسایانو سره د مشابهت اختیارولو په بنیاد باندې او د هغو د اختر پر ورځ باندې د هغو د خوشحالۍ پر ورځ باندې د هغو سره د هغو په تقریباتو کې د هغو په محافلو کې شرکت کول د دې اسلام قطعا اجازت نه ورکوي. دغه شانتې عیسایانو ته د هغو د اختر د ورځې مبارکي ورکول دا هم صحیح نه ده، ځکه چې په دې کې هم د هغو د عقیدې اعتراف لازمیږي او دغه شانتې دا د دې خبرې تایید ده چې دا تاسو چې څه کوئ نو دا بالکل صحیح دي. لیکن د افسوس خبره دا ده چې مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو ته نه ګوري او په یهودو او په نصاراو پسې، په عیسایانو پسې، په هندوانو پسې، په سیکانو پسې د هغو د رسم و رواج په ورځې باندې د هغو سره مسلمان او ملګرتیا کوي او د هغو په تقریباتو کې شرکت کوي او د هغو سره میل جول ساتي، نو دا ډېره غلطه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذی شریف حدیث ته، کونو رؤوسا ولا تکونو اذنابا، د ځان نه لکۍ مه جوړوئ، لکه د څاروي په شانتې لکۍ شاته راښکلی کېږئ تاسو. کونو رؤوسا، سرونه د ځان نه جوړ کړئ، مخکې شئ. اور مطلب د دې حدیث دا دی چې په ځان کې دا صلاحیت پیدا کړئ چې تاسو خلق په خپل ځان پسې راولئ، د ځان نه د مقتدا حیثیت په ځان کې پیدا کړئ، د قیادت حیثیت په ځان کې پیدا کړئ. کم چې غلامانه سوچ ته تاسو هغه سوچ ختم کړئ، لکۍ مه جوړېږئ چې کله د هندوانو پسې روان یې د هغو د رسم و رواج په بنیاد، کله د عیسایانو د رسم و رواج په بنیاد باندې د هغو پسې روان یې او کله په یهودو پسې روان یې. من یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، چا چې دین اسلام پرېښو او د دین علاوه بل یو دین اختیار کو هغه به هرگز قبول نشي ددنه. نو الله تبارک وتعالی زمونږ دپاره چې کوم دین خوښ کړلی هغه دین اسلام دی. رضیت لکم الاسلام دینا، د الله خوښ دین هغه دین اسلام دی. نو مسلمان چې دین اسلام پرېږدي او په عیسایانو پسې ځي یا په هندوانو پسې ځي یا په یهودو پسې ځي، نو دا د ده لپاره ذلت دی، رسوایي ده، شرمندګي ده. د مسلمان لپاره عزت دا دی چې دی په خپل اسلام باندې قایم اوسي. نو یو خبره خدا ما عرض کوله ستاسو وړاندې چې چونکې 25 دسمبر دا د عیسایانو د اختر ورځ ده، نو په هغې کې د هغو په تقریباتو کې شرکت نه دی پکار. او بل چونکې دا د عیسی علیه السلام د پیدایش په بنیاد باندې هغو د دغه ورځې انتخاب کړلی، اسلام کې د دې گنجایش نشته. لیکن اسلام د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي اور یهود د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي، عیسایان په خپله د عیسی علیه السلام باره کې څه وایي. نو قرآن کریم د عیسی علیه السلام په باره کې چې کومه عقیده د یهودو ده د هغې هم تردید فرمایلی چې یهودیان دا خبره کوي چې موږ عیسی علیه السلام وجللی، مړ کړلی موږ. وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، دا یهود وایي. او د عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام پانسی شوی دی، سلی شوی دی، سلی ته خېجولی شوی دی.
کم صلیب نشان چې د عیسایانو دی هغه بدی بنیاد دی چې عیسی علیه السلام صلیب شوی دی. نو قرآن کریم د یهودو د عقیدې رد کړل او د عیسایانو د عقیدې رد کړل. دغه شانتي عیسایان د عیسی علیه السلام په باره کې چې کوم عقیده لري هغه کفري عقیده نظریه ده، شرکی عقیده ده چې هغه عیسی علیه السلام ته نعوذ بالله د الله پاک زوی وي. قرآن وایي چې عیسی علیه السلام ته الله زوی نه دی، الله پاک خو لم یلد ولم یولد دی، نه د هغه اولاد شته، نه هغه د چانه پیدا دی، نه د هغه نه څوک پیدا دی. اور عیسی علیہ السلام د مریم علیہ السلام د حضرت مریم بی بی زوی دی. او بل د اسلام او د قرآن عقیده د عیسی علیہ السلام باره کې دا ده چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی او الله پاک عیسی علیہ السلام ژوندی آسمان ته رابلل وسم بدویم اسمان کې موجود دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره د معراج په موقع کې ملاقات شوه دی او قیامت تقریب او نزدیک به حضرت عیسی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړي. بخاری شریف کې حدیث ته سیأتی فیکم ابن مریم چې عیسی علیہ السلام برازی اور عیسی علیہ السلام حکما عدلا دیو حاکم په حیثیت باندې برازی، انصاف کون کې بادشاہ په حیثیت پر راځي او د دمشق په جامع مسجد کې با د دو فرشتو په ملګرتیا کې چې د هغه په وزرو باندې با حضرت عیسی علیہ السلام لاسونه ایخي د سار د مانځه ټیم به وخت به صفونه به جوړ شوي، اقامت به شوي اور امام مهدی علیہ السلام با امامتی ته مخې ته شي په مصلی به ولاړي او عیسی علیہ السلام براکوش شي، شانه به आवाज راشي چې عیسی علیہ السلام راغی، هغه ته لار وکړي. عیسی علیہ السلام به مخ کې صف کې ودرېږي، امام مهدی علیہ السلام به ورته وایي چې ته مخ کې شموز وکړه. عیسی علیہ السلام به وایي چې نه ته موز وکړه. چنانچه امام مهدی علیہ السلام به د امامتي وکړي او عیسی علیہ السلام به پسې شاته ولاړي او د هغې نه وروسته چې کله موز وشي نو عیسی علیہ السلام به خلکو ته مخاطب شي چې نن زه چې دنیا ته راغلی نو د خپل نبوت ته پرچار او د دعوت لپاره نه یم راغلی بلکې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلام په حیثیت باندې راغلی یم. نو عیسی علیہ السلام به د قیامت قریب نزدیک دنیا ته راځي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت باندې. قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي ما قتلوه وما صلبوه، نه عیسی علیہ السلام دو وجل وما صلبوه نه دو سلی کړل، بر رفعه الله الیه بلکې الله تبارک وتعالی خپل ځان ته په پورته رابلل. نو دا د عیسی علیہ السلام په باره کې د اسلام نظریه ده، د قرآن نظریه ده اور اسلامی تعلیمات دي. باقی کم تفصیلات د عیسی علیہ السلام مبارک هغې د قرآن پاک ډک دی. انشاءالله تعالی بل څه موقع کې به عیسی علیہ السلام باره کې ستاسو وړاندې خبرې کوم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.